د لوی مهربانه خدای په نامه سلام ستړي مه شئ. نن یکشنبې د غبرګولي اجازه 11 او د جون لومړۍ نیټه ده. له شمشاده 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. مسکو یې د راتګ شیوه نه ده څرګنده کړې. روسیه وایي ناټو افغانستان ته د بیرته راستنېدو پلان لري. له اسلامي امارت سره یې په تعامل ټینګار کړی. د ترکمنستان ولسمشر باثباته افغانستان د سیمې په ګټه بولي. تهران او اسلام آباد د جبري ویستنې لړۍ نه دروي. په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان او ایران 500,000 افغان کډوال ویستلي. او اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د مرستو په یو مرکز برید کړی. ښه راغلاست. دا هم بشپړ خبرونه. مولوي امیر خان متقي د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال سره ټلیفوني خبرې کړې. بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان وایي سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي او د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنی چارو وزیر اسحاق ډار د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې د لوړېدو په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. ضیا احمد تکل په وینا دواړو لوریو په کابل او اسلام آباد کې د ډیپلوماټیکو ماموریتونو کچه د سفیر هغې ته لوړول مثبت ګام بللی او هیله یې څرګنده کړې چې پاتې پړاوونه به یې ژر ترسره شي. دواړو لوریو څرګنده کړې چې ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې لوړول به په ګڼو برخو کې د همکاریو پراختیا ته لاره هواره کړي. د ترکمنستان ولسمشر باثباته افغانستان د سیمې په ګټه بولي. د دې هیواد ولسمشر سردار بردي محمدوف د مرکزي اسیا ایټالیا په غونډه کې ویلي چې یو باثباته افغانستان د سیمې په ګټه دی. محمدوف ویلي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره د نړیوالو خبرو اترو دوام د ترکمنستان لپاره مهم او د ارزښت وړ دی. هغه دغه راز ویلي چې ترکمنستان به د ټاپي د ترکمنستان افغانستان پاکستان د برېښنا د لیږد پروژې او افغانستان ته د وسپنې پټلۍ په څیر د سترو پروژو د پلي کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په تیرو 2 میاشتو کې پاکستان او ایران سلګونه زره افغان کډوال په جبر ویستلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو پر اساس یوازې تیرو 2 میاشتو کې له پاکستان او ایران 500,000 افغان کډوال په زور راایستل شوي دي. یادې عالي کمیشنرۍ دا اندېښنه هم ښودلې چې د نړیوالو مرستو کمیدو له امله افغانستان له یو ناورین سره مخ دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یادې ادارې ټینګار کړی چې کډوال باید په باعزته داوطلبانه او خوندي توګه افغانستان ته ستانه کړل شي. په ثور میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې زرګونه مټریکه ټنه انتقالات شوي. ټولګټو چارو وزارت وایي د ثور میاشتې له پیله تر پایه د اوسپنې پټلۍ له لارې 332,830 مټریکه ټنه انتقالات شوي دي. یاد وزارت د یو خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه انتقالات د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ او د خاف ایرات له لارې چې نفتي، غیر نفتي او نور مواد پکې شامل دي هیواد ته وارد او صادر شوي دي. د معلوماتو له مخې د انتقالاتو له ډلې یوه برخه ترانزیت او صادرات دي چې لویه برخه یې وچه میوه، مدني ډبرې، کچالو، وریژې او د انارو جوس دی. نورستان کې یو اندازه قیمتي ډبرې د بولۍ له لارې پلورل شوي. د نورستان ولایتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت په دواب ولسوالۍ کې د بولۍ له لارې د نږدې 43 میلیونو افغانۍ په لګښت ګرانبیه ډبرې پلورل شوي دي. د نورستان ولایت مقام د خبرپاڼې له مخې چې د کونزایټ او بیروج ګرانبیه ډبرې بولۍ د یاد ولایت د کانونو ریاست په مشرۍ له اړوند ادارو څخه په تشکیل شوې کمیټه کې شوې ده. په خبرپاڼه کې دا بولۍ شفافه بلل شوي او ویل شوي چې د 22,814,500 افغانۍ په لګښت ګرانبیه قیمتي ډبرې ګټونکي لوري ته سپارل شوي او پیسې دولت خزانې ته سپارل شوي دي.
د پاکستان او ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیرانو د AP پروژې پر تطبیق خبرې کړي. د دې هیواد بهرنۍ چارو وزیرانو په یو ټلیفوني اړیکه کې د ازبکستان، افغانستان، پاکستان د اورګاډي د پروژې د چوکاټي هوکړې د ژر وروستي کولو پر څرنګوالي بحث کړی دی. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي دواړو لوریو ټینګار کړی چې د یادې هوکړې د لاسلیک مراسم به د افغانستان د مشرتابه په مشوره تنظیم شي. ایرانی چارواکي وایي په فراه کې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډه پوله اقتصادي پراختیا کې مهم رول لري. سویلي خراسان والي سید محمد رضا هاشمي ویلي چې په فراه کې د افغانستان او د ایران ترمنځ ګډې پولې د اړیکو همکاریو د صادراتو ډیریدو او اقتصادي پراختیا لپاره ډیر مهم رول لوبولی شي. د ایران خبري اژانس د راپور له مخې تېره ورځ د فراه والي د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د ایران سویلي خراسان ولایت ته تللی و او هلته یې د دغه ولایت له والي ترڅنګ له نورو ایراني چارواکو سره ګډې ناستې کړي دي. د معلوماتو له مخې ټاکل شوی یاد پلاوی به د ایران په بیرجند ښار کې له اقتصادي او تولیدي برخو څخه لیدنه وکړي. د پاکستان له زندانونو لسګونه افغان بندیان آزاد شوي. کډوالو چارو وزارت وایي د غبرګولې میاشتې په 10مه نیټه 34 تنه افغان بندیان چې د پاکستان په بندخونو کې وو آزاد او هیواد ته راستنه شوي دي. د کندهار د سپین بولدک سرحدي امریت د معلوماتو پر اساس یا د افغانان د اسنادو په درلودو سربیره د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي او د یوې ورځې تر 3 ورځو پورې په بندخونو کې ساتل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو میاشتو راهیسې پاکستان د افغان کډوالو پر وړاندې له جبري تګلارې ګټه اخلي او هره ورځ سلګونه کسان په جبري توګه له دې هېواده وتلو ته مجبوروي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې رئیس د سره صلیب نړیوال فدراسیون له سرپرست احمد سلیمان سره کتلي دي. یادې ادارې په خبرپاڼه کې ویلي چې په دې کتنه کې د بشري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د همکاریو پر پراخوالي خبرې شوي دي. په دې ناسته کې ملا نورالدین ترابي ویلي په تورخم کې د یوې اونۍ په موده کې توانېدلي چې له پاکستان نه په زور ایستل شویو کډوالو لپاره یو معیاري پنډغالی جوړ کړي. د معلوماتو له مخې لیدنه کې دواړو لوریو بشري اړتیاو ته د اغېزمنې ځواب ویونې لپاره د همغږۍ د ساتنې او د ګډو همکاریو پر پراخوالي ټینګار کړی دی. د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست سعودي عربستان ته تللی. د یاد وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د حج بهیر د څار او ارزونې د اسلامي هیوادونو د حج وزیرانو په کنفرانس کې د ګډون او د کوربه هیواد له چارواکو سره د لیدنو په موخه د هیواد ته د سفر په موخه تللی. د ارشاد حج او اوقافو وزارت د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ټاکل شوی سرپرست وزیر به د دې سفر په لړ کې د افغان حاجیانو د استوګنځایونو، خوړو، ترانسپورټ، روغتیايي خدمتونو او د مناسکو د لارښوونې بهیر وارزوي. دغه وزارت د شمیرو له مخې سږکال افغانستان نه 10,000 تنه حاجیان د فرضي حج ادا کولو لپاره مکې مکرمې سپېڅلي ښار ته تللي دي. د جوزجان یتیمتاق سیمې د ګازو د 3 څاګانو د کیندنې تړون له ترکي شرکت سره شوی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست ملا هدایت الله بدري د جوزجان یتیمتاق سیمې د ګازو د 3 څاګانو د کیندنې تړون د سونداج ترکي شرکت له رئیس سره د 8 بلیون امریکایي ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی دی. د خبرپاڼې له مخې دغه شرکت به د 3 څاګانو د کیندنې چارې بشپړې کړي چې په یو شپه او ورځ کې به ترې 100,000 متریکه مکعب ګاز استخراج کیږي. همایون تمه ښیي چې د یادو څاګانو په کیندلو سره به خلکو ته د کاري فرصتونو برابرېدو سربیره به د ګازو له پلوه د خلکو اړتیاوې هم تر یوې اندازې پوره شي. بلوچستان کې یوې چاودنې له امله له څو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په بلوچستان کې پولیس وایي چې کویټې ته نږدې د یوې چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي.
د پولیسو مشر ډان ورځپاڼې ته ویلي چې یاده پیښه په کلي منګل سیمه کې شوې او موخه یې د عبدالسلام په نوم د ډبرو سکرو د یو کان مالک و. په راپور کې راغلي وسلوالو له تېښتې وړاندې په کان کې چاودونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې د چاودنې له امله یې عبدالسلام او د هغه ورور وژل شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. تر اوسه هیچا هم د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د دې مهال خبري ټولګه همدومره وه. له ملتیا مننه کوم. ریلامو منش.